سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ 23مه چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 14مې سره برابره ده. زه شبنم وزیري یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې دوهګونی سیاست. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر وړاندې دوهګونی سیاست مخ ته وړي. له ایران او پاکستان تر 4.1 میلیونو زیات افغان کډوالو راستنېدنه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. پر غزه د اسرائیلي بریدونو دوام. د تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 95 فلسطینیان وژل شوي چې پکې 7 ماشومان هم شامل دي. او د امریکا په کینټکي ایالت کې یوه وسله وال کس 2 ښځې وژلې دي. د خبرونو تفصیل. سږکال له ایران او پاکستان څخه تر 4.1 میلیونو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرچینو محدودوالی، سختې وچکالۍ او ژور فقر مرستندویه بنسټونه او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوستي دي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. په ایران کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست په یاد هیواد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د هیوادونو د سفیرانو او استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ایران کې د اسلامي امارت سفارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي په دغه ناسته کې چې د یاد سفارت سرپرست مولوي فضل محمد حقانی هم برخه واخیسته. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له ګډونوالو سره د سیمې د وروستیو بدلونونو او د یاد هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه خپل لیدلوري او دریځونه شریک کړل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي چې نړیواله ټولنه د اسلامي امارت پر وړاندې دوهګونی سیاست مخ ته وړي. د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د یاد وزارت سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم په خپل کاري دفتر کې د جاپان له سفیر تاکویوشي کورمیا سره لیدنه کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د اسلامي امارت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر دوهګونو سیاستونو خبرې وکړې او ویل چې نړیواله ټولنه له یو اړخه له افغانستان سره د همکارۍ او ملاتړ شعارونه ورکوي او له بلې خوا د اسلامي امارت رهبران په محاکمه کولو ګواښي. سرپرست وزیر وویل چې دین، اسلامي شریعت او د خلکو غوښتنې د نظام لومړیتوبونه دي او یاد وزارت د باکیفیته دیني او عصري زده کړو او معیاري څېړنو ته چې له دیني او ملي ارزښتونو سره برابرې او د ټولنې اړتیاو ته ځواب ووایي ژمن دی. دغه راز د جاپان سفیر له افغانستان سره کړیو مرستو او همکاریو ته په اشارې د یادو مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازي سفیر طارق علي بخي د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت استازي داتو احمد اعظم عبدالرحمن سره لیدلي دي. یاد سازمان ویلي چې په دې ناسته کې د افغانستان پر وروستیو بدلونونو د اسلامي همکاریو سازمان د روانو هڅو او له افغان ولس سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي. دغه راز دواړو لوریو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د دوحې په بهیر کې د کاري ډلو د وروستیو ناستو پایلې هم ارزولې دي. د خوړو پروګرام د هیواد په 8 ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د هیواد په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د روانې میاشتې له 14مې تر 15مې د سختو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر کې د بارانونو له امله د ناڅاپي سیلابونو لوړ خطر شته دی چې دا خطر ښایي د مرکزي او شمال ختیځو سیمو ځینو برخو ته هم وغځیږي. د اسلامي امارت عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په کابل کې د اندونیزیا سفارت له شارجدافر نندا ایوالسټ سره لیدلي دي. عدلیې وزارت ویلي چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د اړیکو د پیاوړتیا، دوه اړخیزو همکاریو او په دې وروستیو کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د قانون جوړونې په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې تر دې دمه لسګونه عنوانه قوانین له معتبرو فقهي منابعو څخه تخریج شوي دي. دغه راز د اندونیزیا د سفارت شارجدافر وویل چې هیواد یې له اسلامي امارت سره لا زیاتو همکاریو ته چمتو
سودی او ټینګار یې وکړ چې په کابل کې د اندونیزیا ډیپلوماټیک استازي په توګه به هڅه وکړي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد اړیکې او همکارۍ پراخې کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. له شبنم وزیرینه په مننه چې کورني خبرونه وړاندې کړل. اوس هم په موکړی څو مهمو بهرنیو خبرونو ته. اسرایلی بریدونه پر غزه دوام لري. په رفح کې د کمپ جوړولو پلان پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اسرایلی پوځ د غزې پر مختلفو سیمو بمبارۍ ته دوام ورکړی چې یوازې د تیرې ورځې په بریدونو کې د 7 ماشومانو په ګډون 95 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د اسرایلو هغه پلان چې په رفح کې د فلسطینیانو لپاره د توقیف یو کمپ جوړ کړي له سختو نیوکو سره مخ شوی. د اسرایلو د اپوزیسیون مشر یایر لاپید ویلي که فلسطینیانو ته د وتلو اجازه ورنکړل شي دا به د تمرکز کمپ په معنا وي چې د بشري حقونو له پلوه جدي اندېښنې راولاړوي. نړیوالو سازمانونو، بشري ډلو او ځینې سیاسي مشرانو د دغې طرحې مخالفت کړی او د فلسطیني ولس د لا زیات کړاو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په کینټکی ایالت کې یو وسلوال کس 2 ښځې وژلي. یاده پیښه د لیکسټن ښار د ریچمونډ سړک پر باپټیست کلیسا کې شوې ده. چارواکي وایي بریدګر تر دې مخکې په یو ایالتي پولیس افسر هم ډزې کړې وې. په کلیسا کې له وژل شویو سربیره 2 نارینه هم ژوبل شوي دي. امنیتي ځواکونو بریدګر نیولې او دا مهال د پیښې د لاملونو او شالید په اړه پلټنې روانې دي. د راپورونو له مخې یوه جټ الوتکه د لندن د ساوث اینډ له هوایي ډګر څخه د پورته کېدو وروسته رالوېدلې ده. سرچینې وایي چې دغه الوتکه د هالنډۍ زوش اویشن هوایي شرکت پورې اړه لري او پلان یې درلود چې لیلسټاډ ښار ته لاړه شي. ویل کېږي الوتکه د الوتنې له څو شېبې وروسته له ستونزو سره مخ شوه او پر ځمکه ولوېده. د پیښې په پایله کې سخت اور ولګېد، تورلېږی پورته شو او د ژغورنې ډلې اور وژونکي او عاجل خدمات سیمې ته رسېدلي دي. چارواکي وایي د پیښې د دقیقو علتونو د معلومولو لپاره پلټنې لا هم روانې دي. ټرمپ وایي پوتین د ورځې خبرې کوي خو ماښام بمباري کوي. اوکراین ته به پیټریاټ توغندي ولېږم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې اوکراین ته به د پیټریاټ دفاعي توغندي سیستمونه واستوي. ټرمپ دا څرګندونې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. هغه وویل پوتین نرمې خبرې کوي خو بیا یې د ماښام له بمباري څوک نه خلاصېږي. هغه زیاته کړه چې دا دفاعي توغندي به د اوکراین له لوري د روسیې هوایي بریدونو د شنډولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. وایي اوکراین باید دا فرصت ترلاسه کړي څو د خپل هوایي حریم دفاع وکړی شي. پیټریاټ سیستم یوه پرمختللې هوایي دفاعي ټکنالوژي ده چې د امریکا لخوا جوړه شوې او د بې پیلوټه الوتکو، کروز او بالستیک توغندیو په مقابل کې کارول کیږي. که څه هم ټرمپ پخوا له اوکراین سره د پوځي مرستو پر سر محتاط دریځ درلود خو دا ځل یې پر روسیې نیوکه وکړه او د اوکراین ملاتړ یې څرګند کړ. د روسیې له لوري تر دې دمه کوم رسمي غبرګون نه دی څرګند شوی خو کارپوهان وایي دا اعلان به د مسکو لخوا جدي وبلل شي. بریتانیا او ویتنام د درملو په سوداګرۍ کې نوې هوکړې ته ورسېدل. بریتانیا او ویتنام د درملو په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک کړ چې له مخې به دواړه هیوادونو ته د درملو او واکسینونو سوداګري اسانه شي. دغه هوکړه به بریتانیایي درملو ته په ویتنام کې د بازار موندنې دروازې پرانیزي ځکه چې ویتنام به د بریتانیا د درملو د تنظیم اداري اسنادو ته رسمي اعتبار ورکړي. د بریتانیا د سوداګري وزیر ډیګلس الکساندر ویلي د موافقه نه یوازې د درمل جوړونکو شرکتونو لپاره ښه فرصتونه برابروي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم پیاوړې کوي. دا نوې هوکړه به په راتلونکي 15 کلونو کې شاوخوا 250 میلیونه پاونډ اقتصادي ګټه ولري. چارواکي تمه لري چې د درملو ترڅنګ به نور سکتورونه لکه مالي خدمات او شنه انرژي هم د همکارۍ برخه شي. دا پرمختګ د بریتانیا د صنعتي او سوداګریز سیاست یو مهمه برخه ده چې هدف یې د ژوندپوهنې سکتور ته پراخ ملاتړ برابرول دي. سره له دې بریتانیا په ځینو وارداتي برخو کې محدودیتونه هم لګولي خو چارواکي وایي چې دا ګام د کورني صنعت د خوندي کولو لپاره پورته شوی دی. بهراني خبرونه هم دومره د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا مو الله مل. له عزیر صفی نه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې فرنډز لوبډلې د 9 ویکټو په توپیر خپل سیالي بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ د استقلال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې استقلال لوبډلې خپلې سیالۍ قیوم چچا لوبډلې ته د 1-0 میدان په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله.
او د نړیوال سپورټ له ډګره ایټالیا د لومړي ځل لپاره د 2026م نړیوال شلوريز جام سیالیو ته لار پیدا کړه. ایټالیا یو تاریخي بری ترلاسه کړ. دوی د 2026م د ICC نارینه‌و شلوريز نړیوال جام ته چې د اروپا له سختو سیالیو وروسته د هالند ترڅنګ یې بریا ترلاسه کړې ده. سره له دې چې دوی له هالند څخه لوبه وبایلله، خو د ایټالیا سټراټیژیکه لوبه او د خالص رن ریټ له مخې دوی ته د ګډون چانس ورکړ. دواړه لوبډلې به له نورو غوره شویو هیوادونو سره په یاد جام کې په هند او سریلانکا کې ګډون وکړي. د 2025م کال کلبونو فوټبال نړیوال جام سیالیو په پایلوبه کې چلسي خپل سیالي لوبډلې پاریس سن ژرمن ته د 3-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره یې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه. چلسي لوبډلې له دې وړاندې په 2022م کال کې پالمیراس لوبډلې ته د 2 ګولونو په توپیر ماتې ورکړې وه او د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه. د یادولو ده چې یادې سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو په کوربتوب د 32 لوبډلو په ګډون د روان میلادي کال د جون پر 14مه پیل او د جولای په 14مه پای ته ورسېدې. نننۍ خبري خبرونه همدومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.